یمن د خونه را روانو بني شرهم. کله چې دوی په ځای کې واړول نو بره مرغان ګرځیدل. دوی د خپل مابین کې ویل چې لکه په دې ځای کې دې شي او وی څه کسان ورولېګل چې تاسو یې وګورئ تر څو پورې د ایجن خپل ضرورت را پوره کوو براوړو. هغه کسان چې کړه لاله د وګو د خواله چې کوم ځای کې مرغان ګرځیدل نو الته یو ماشوم یو زنانه اسماعیل علیه السلام او هاجر دا دوړه په دې ځای کې ناسو. نو دې خلکو ته طلب د وګو کې چې زموږ سره قافله را روانه ده او په دې ځای کې مدیره اچولې ده. ستاسو موږ طلب د وګو کو په دې کې زموږ سره کومک وکړي او دا موږ لرا کوي. هاجر ورته ویل چې موږ به تعالی درکو خو په دې شرط باندې چې ملکیت دعوه به نه کوي دا به زموږ سره یې ورته پیاده اخلي. هغه بالکل صحیح ده. درکه څه اخلاق ولا خلقو یمنین د شنو چې هغه لکه یو زنانه د ماشوم دی بیزتی ورواړه قتل کا غصب کا امت دیواله خراب انسانانو بد اخلاق هغه دا کار کوي چې چورګي خلک نو کله به دې کې ډیر شول ور سره اوراله د وګو مسله برابر کړو د دې کې څه اخلاق د وجنه شي یمنین کې څه اخلاق ولدي الله محمد رسول الله به عربو کرام لیو مخکې ویل شو چې عرب ډېر اوچت اخلاق ولدي. سخافت عربو کې دا شجاعت په عربو کې ایمانداری وفا مهمان نوازی څومره چې د مروت او د انسانيت اوچت کارونه دي الله رب عزت په دې قوم کې دار جمع کړی دي. ځکه اوس موږ تاسو د عزتمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله په دې خاندان کې راولې وو. کله چې داخله په علاقه کې ډیر شو د مزمنس کې هاجر وفات شو د اسماعیل علیه السلام مور بدوی کې وسړیو د مزاز په نامه باندې اسماعیل علیه السلام له لور ورکړو د ځان لزوم کی وشیدو ابراهیم علیه السلام فلسطین لاړو. زمونږ الله ورته امر وکړي چې تا هاجر او اسماعیل په علاقه کې پری خودري دي ته پوسه ورش بیر دراغه څلور کردار فلسطین نتیجه راغله د زمونږ الله په امر باندې. کله چې دی علاقه لراغه د اسماعیل د کور ته پوسه وکړي چې لکه اسماعیل په کوم ځای کې اوسېږي خلک ورته خودلو وړي چې هغه د قضیه کې داغه بوختنه جوړ کړه. هغه په سفر باندې وته او مرګ کار لا لسوید داغه د وړونه د پوسو کې اسماعیل چرته لاړ دی هغه کار لا غشي وغیرہ جوړول دا کار پنيت باندې. ځکه دی وخت کې لاره جهاد احکام او د جهاد مسله لا شروع شوه نه و چې درسو پرې دا غشي جوړ کړی او به د قشن د اسلام د دشمن په خلاف باندې استعمال کړی وي بلکې اوسه به کارولې یو شی او بل د خپل انګور او دغه دی وړونه ته پوښتنه کې ژوندم څنګه دی ایرو ډېر خراب دی. زما خاون چې هغه سر وخت وځي دعوت دی او داده شکایت وکي او کوم انسان چې شکایت شروع کوي څنګه الله به دغه په عبادت کې خوندم نګدي. اکثر انسانانو کې دا مرض دی چې موږ سره الله دا و نه کړو دا لیکن دا د چې باطنی مرض دی چې د انسان د هلاکت او د غیر بربادي لپاره باعث ګرځي. دیو جنا حلیل مدا خبره ذکر کړې ده چې کم سړی شکایت کوي د رب العالمین نه چې موږ له مالداري را نه کړو موږ له بچی را نه کړو موږ له اولاد را نه کړو موږ صحت برابر نه کړو واغه وداغه دا یاد ساتي چې دا څومره بندګي د رب العالمین کې الله به دې بندګي نه خوند ورکړي په دې باندې خوند ورکړي خواهش پرستی باندې ورکړي د محمد رسول الله باندې اکرام کول باندې ورکړي سړی چې د اسلام په دین باندې راځي نه په دې باندې ورکیږي پردې زنانو کتل باندې ورکیږي دا خوند حرام خوراک عبادت کې شرط اخلاص پیدا نشي د الله په تقدیر باندې سړی ایمان ونه لري او ذکر تلاوت او منځ کې خوند پیدا نه کې ځان لا نیکان ملګری ځان لا انتخاب نه کې او رب العالمین د دشمنانو سره دښمنی ونی کې الله به د دې خلکو په بندګۍ کې خوند ورکړي. دغه شکایت وکړي چې زما خوند دی هغه لري چې دعوت ته ودا دی خلک الله له دعوت دی. ابراهيم عليه السلام ورته ویلي
وېزما د خوانه په سلام وایا او چې کله راغی ورته وایا چې غیر عتبه بابک ستاسو د باب چې کوم دروازه چې کوم درشل او چوکاټ دی دا بدل کا بس دومره ورته وایا. انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام وکړي انسانانو هغه معمولی خبرو باندې پوهیدل چې زما د دې بچی سره د زنانه په نکاح کې دا بچړم دعوت د فارغ نشي. سورہ احزاب کې الله را خبره ذکر کړه کله چې دا فتوحات وشول د رسول الله بیان را جمع شو وی ویل چې اوس موږ له جدا جدا کورونه بکار دی او دا بکار دی او دا الله آیتونه نازل کړه که دنیا شرط غواړي اے نبی ورته وایي چې دنیا درکم او طلاق هم غزي چې بکم باندې سي باغې لاړ شي او که شرط الله رسول مخکي نو یاد ساتي د رسول الله مخله په بلاک جوړيږي نه ځکه د ډیر اوچت امت ور بغاړه دي د دای په مقابل کې چې کله دا شینو دا خندونه مخله ودرېدل به ته پوه شي بده باندې چې دا دعوت تر سره رسیږي نه د دیو جنا حق زنانه باندې لازم دي چې دغه خاوند د الله په دعوت کې در څو پورې دا سره ارزه کې مقابله مخالفتونه او بلاکونه جوړ نکي. ابراهيم عليه السلام تربيت ورکې ورته چې شکار وکا کله چې اسماعیل علیه السلام راغی د دې حالات لري معلومه کړه دا باندې چې په غیب باندې کوی دوی ذکر غیب علم واځ الله لده وی ویل چې څو خنو راغلی یو ملمر راغلی سپینګیره غو نشانه سړی او استاد پوښتنه کې ما ورته ویل چې دا کار له وته دعوت کې او دا کې خبره مې وکړه او اخر کې دا ویل چې بده باندې اسما سلام وایا د سلام نو ورسره ورته وایا چې د خپل درشل چوکاټ وغیرہ بدل کا د سلام جواب وکړي ویل چې ته طلاق ایزه ودا ولي ودا اسما درشل او چوکاټ اغم داتي او داس ما فلارو ابراهيم عليه السلام د فلسطین لراغله اسما د خاله او دا توشی مر وکړه سب وجه باندې چې د طلاق غزه کده سر په دعوت کې معنی جوړیږي ایسه کده طلاق کړه چې کله طلاق کړه د حدیث دوه خبره معلومه شوه دا په صحیح حدیث کې راغلي دي یو ته دا فائدہ معلومه شوه چې انسان لمور او بلر ویلې دا کده طلاق کده به طلاقي ابراهيم عليه السلام نبی دی لیکن د خپل بچي اسماعیل له ویل چې دا کده طلاق کړه متصل طلاق کړه عمر رضی الله عنه درې عمر له ویل چې دا کده طلاق کړه هغه رسول الله صلی الله علیه راغی ویل یا رسول الله زما دا بلار دا و چې دا کده طلاق کړه طلاق کوم او کنه بالکل دا طلاق کړه الوالد من اوسط ابواب الجنه دا بلار د جنت منځنۍ دروازه راخوا کستا چې وځي ځای کوي کوته ساتي خو یاد ساتي چې کله د امور او پلان سره په دلیل کې شریع عذر ذکر کړي اځه بکور کې جنگ جګړه راغلي وي معمولی خبره باندې په لوکو باندې یا په بل مسله یا په بل مسله تعالی دا کله طلاق کې به دا طلاق تنه کوي وجه دا چې بده کې ډېر نقصان ناراضي او د مور بلر پر رضا کې زموږ رب العالمین رضا دا ځکه د الله رضا په مسواک والو کې دا په مانزه کې دا په زکات کې دا په اخلاص کې دا د مور او بلار پر رضا کې دا پروژنې ولو کې دا په ذکر کې او علم د قران او سنت دی ورته ویل جزاء کله طلاق کړه دیم ته دا خبره معلومه شوه د حدیث چې ناشکری ګور ډېر لوی مرز دی دیږي کې الله رب عزت دې سنانه له کې څه خاون ورګړو اسماعیل ذبح الله په زیاده دی باندې چې دی شکایت کړي وي مناسب دا چې الله له شکرونه ایستلې وي چې زما خاوند او خلک د الله سره رابطه کې راوستل زما سره واغ لوی نبی د ټول انبیو پلار دا کنه شکر زموږ څخه پر اکثر انسانانو کې موجوده ده الګ جامع نشته دکان نشته کاروبار نشته بالکل په ټپه ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی په دې ګور انبیام خپه کیږي او زموږ رب العالمین هم خپه کیږي طلاق کړه دا چې کله دا وخت تیریدون دوه مخه وکړه دویمه کله چې وکړه نو ډیره مو د ورسره به الله په امر باندې فلسطین له اسماعیل ابراهيم عليه السلام راغی ته پوښتنه چې ویل اسماعیل کور کوم ځای کې لري په دې ځای کې کله چې د دروازه ټک ټک کړه نو کور کې اسماعیل عليه السلام بینو به کوم خواوته و دې زنانه ته پوښتنه وی خاوند چرته وی هغه چرته وته لري بار وی ژوندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزیدار ژوند دی زما خاوند او خلک الله په طرف باندې دعوت یو نیک انسان دی ژوند مو سره بالکل برابر دی وی خوراکم سره وی اللحم والماء به وکه غرو د پښند او بدی دا سره خپل ما به کې ګرم کو وی خوري سره الله موږ غذا جوړه کی ورته وی ویلې وی چې کله راغی زما د خو سلام په وایا او د سلام نو ورسره ورته شي وایا چې دا خپل درشل او چوکاټ دا ځان سره کلک وساته تخریب نه کی ځای نه کی
اسماعیل علیه السلام چې کله د سفر نه راوګرځیدو نو په دې وخت کې د خپل بیبینه ته پوښتنه چې څوک راغلی او کنه راغلی او سپینګری خوند ملمر راغلی او د شي ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا او د سلام نور سره ورته چې د درشل چوکاټ دا ځان سره مضبوط وساته وای نشه ورته ویلې ودا د او پیژندل وینا ودا زما پلار د ابراهیم علیه السلام زما خو راغلی او زما ته پوښتنه کړې دا چوکاټ ته نو تاسو ما په دنیا کې نور هم برقرار پاتې شو دا باندې طلاق په دې منځ کې چې ابراهيم عليه السلام فلسطین له لاړو د غیزنه بیا راغی دریم ځل چې کله راغی د سیدنا اسماعیل ذبیح الله علیه السلام سره ملاقات وش تاریخ ولادي کې وداري ون لاندې نو د غشي جوړول ابراهيم عليه السلام چې کله نظر په پریوته او ذنب په پریوته نو ډیره مو د بعد بچی چې د پلار نه جوړي او د پلار د بچینا یو بل سره چې مخامخ شنه یو بل غاړه ورکړه معانقه وکړه هغه مینه محبت کاره کې لکه ډیره مدبا چې انسان د یو بل سره مخامخ شي به تور مثال یو بچی قیدی دی لسکاله او شلکاله او هغه د انسان نورک دی لیکن په مرور د زمانہ باندې به د انسان لزار پیدا شي نو تاسو څه خیال لرئ چې دا په کم کیفیت باندې د دې ملاوي دی ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي چې 10 قسمه جړه دی د محبت جړه ده انسان چې خپل دوست نه کله غایب شي او ډیره مدبات د ستړي مشو یا بل ایسه د سترګو نه غیر اختیاري وکړ روان شي د اسماعیل علیه السلام د سترګو نه وکړ روان او د غره والي سره روان ابراهيم علیه السلام دی وبل سره ډیر مینه محبت کاره کې وکیناست ورته وی ویلي الله رب العزت مال امر کړی چې د کعبه جوړه کا پدې ځای کې اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې اته ربک د خپل رب تابعداري دی وکړه تعالی دا خبره کړې وای من عمل کرا ولا وی ویلې وی حل آیت بس ما سره په دې خدمت کې شریک شو کبه شریک نشینو قال نعم اسماعیل علیه السلام ولنا ضرور ستاسو خدمت وزکوما دا وی اختلافي مسله ده چې د کعبه د بنیاد ابراهيم علیه السلام خودره ده قبل چا دوه قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې دا کعبه اول ملائکه جوړه کړې و دین ورسره به آدم علیه السلام جوړه کړه به نوح علیه السلام جوړ کړو دغه په توپان کې به برباد شو به بل خو الله رب عزت ابراهيم علیه السلام لا د دې د بنیاد او تداول او غیره کار کړو چې بدی ځبانه دي ځبانه کار وکا ابن کثیر رحمه الله به دویم قول ذکر کړی چې نه صحیح قول د قران د ظاهر نه معلومیږي چې د کعبه بنیاد ابراهيم علیه السلام خو دلې اولنا څومره روایت د نور کې راغلي په ټول باندې علماء کلام کړي بنیاد دې جوړ کړي به انته یو بل سوال دی چې ارکل دا کعبه جوړ شو دغه نورستا بیت المقدس به جوړ شو څلوي کلمنس کې مسافه وا نو ذهن له داس ول چې کله کعبه جوړ شوې دا دغه نورسته به بیت المقدس جوړ شوې د دوړ هغه سليمان عليه السلام جوړ کړی دی د سليمان او ابراهيم عليه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافه را په صحیح حدیث رسول الله کې راځي چې څلوي کاله تاریخ ولري کې زر کاله دا خو به جوړیږي سره نه اهل المدینه څلور جوابونه کړی دی یو جواب دار چې ابراهيم ادم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه دی نو ورسره به څلوي کاله الله ورته امر وکړي چې لړ شو وسه بیت المقدس جوړ کا کوم چې فلسطین کې دی یا دا منه چې ادم علیه السلام کعبه جوړ کړه دغه په بچو کې یو بچی لاړو څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی دریم جواب دا چې ادم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه ملائکه به هغه څلوي کاله ورسره جوړ کړه خو صحیح جواب دار محققین علماء چې لیکلي دي ابراهيم عليه السلام د کعبه بنیاد کې خود ورو به یعقوب عليه السلام چې دغه په وسو کې د څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی رسول الله په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده کوم ځای کې چې نسبت سليمان عليه السلام لري زر کاله ورسره سليمان ابن داود عليه السلام بهرال او هغه د دې بیت المقدس ترمیمو کې جوړواله خو بلا روزي اسماعیل او ابراهيم عليه السلام شروع شو بنیادونه کې خو کله چې بنیادونه کې کوله یو اندازې پر دا دیوال ورسېدو کله چې دا ورسېدو نو په دې ځکه به زنا قوازه وغیرہ دا شیونه چې سړی په بره وخیږي د دې مقام ابراهيم سره چې کم خانه ده دا ورته الله راوړو په دې کانه کې څنګه الله د شي خو کې عادت ابراهيم عليه السلام چې پورته خاتون دا پورته کېدو چې کله بکثرت هغه بکثرت کېدو اوس هغه ځکه دوه رکعات مونږ شي خلک
اسماعیل علیه السلام ورته تیګه ورکه ابراهیم علیه السلام لګیږي سورې بقره کې الله دا واقع ذکر کړی د اسمنګ الله ورته ویلي دي چې تاسو دا جوړ کړئ او د دوړو د عمل سره سره دا دعاګانې کولې چې الله زمونږ قبول کا انبیاء مرو چې خلق وو ایبه چې کله عمل کو د عمل نور سره دا ویل شي الله ته رات نه کې ته ګور موږ د عمل قبول کا ځکه ته مستغنی ذاتی کومل رات کې بیسو خو حتی دا منه شو اندازې پر ورسوله تکمیل کړه په دې کې را داخل شو دوه دروازې جوړې کړې برچې دې پټم نو دروازې په یو طرف باندې بچ کله سړې نو ته په بل طرف باندې بوته په منځ منځ کې نوافل هم کول ورسره زمانه کې په چت جوړ شو بیر حاتم چا په داخله او چا به سلو عبد الله بن زبیر داخل کې حجاج بن یوسف برته لړ کې امام مالک رحمت الله علیه به فتوا ولیکل چې لکه دې کعبه تاسو سره نو به شی جوړ کې څوک ورانوي څوک جوړي په کوم کیفیت چې دا بس منطقه کیفیت پرې ده اوسه پوره پاتې ده ورسول خلق باندې به چت جوړ کې د دې وجنه لاندې پکې نوافل کېږي او برم نوافل کېږي د دې نه یو ناشنا مسردار وتا په بعضي جنمازونو باندې د کعبه د مدینه تصویر دی امام چې کله سلام وګرځي د قوم چې مخ راړي نو خامخا داغه د ورسه عیسی معنی د بدن دا به بدی تصویر باندې راځي اې دا بناروي کدا به څه مسلې اول خو مناسب دا چې د شیو ساده غوړي کپړه سړی له مخې پرته تر څو پر د الله په عبادت کې سړی له خشوع عاجزي پیدا شي خو کبم د شیو جنماز لګیدلو چې باغې لګیدل تصویرانو انسان ور باندې کینې سو مانعت پې نشته وجه دا چې په ذات د کعبه باندې کله مونږ کې نو په تصویر باندې په طریقه اولاد سره دې به جوړ کړه زمونږ الله به ابراهيم عليه السلام د امر وکي چې ته اعلان د حج وکړه وی ویل یلا دا بر خلک څنګه واوري وې ته اعلان وکړه زمونږ الله اخ اعلان وکي وخت د شي اعلان وکي الله رب عزت د ټولي دنیا لور ورسو دغه به دوه قول دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې رسول په دې کیفیت باندې او کڅوک حج کوي کنه کوي لیکن د ارشدي په دماغ کې دا خبر الله ورواچوله دویم دا معنا هغه انسانانو د ابراهيم عليه السلام دا اعلان ورود چې کوم حج لذي حج انت کوي او دا یو ناشنا سفر دی ناشنا عبادت دی محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وی ابلیس علیه لعنت په دې دوه ورځې کې سخواري او خارو یو چې کله په بدر کې مجاهدینو جبريل دا مرګري برابرول دویم د عرفات په ورځ باندې چې کله الله رب العزت د انسانانو له حجاج له معافي کوي محمد رسول الله فرمایي په دې کیفیت باندې رب العالمین دا معافي لکه د مور چې تازه پیدا شي دا څومره اوچت سفر دی قیمتي سفر دی او ډېر انسان دا ځل تاوان غړي چې لږه غیږ له په دې باندې دومره پیسې لګيږي او خرچه کیږي او دا الکه تا ټول ګناهونه چې من کړی دی د ګناه اول نه نیولې تر اخره پورې خیرن او ګناګار او موږ تاسو رب العالمین په دې یو عبادت باندې د شي صفائی کوي او د شي پاکواله لکه د مور چې سړی نه پیدا شي د واه واه کول پکار دي ورته پکار دی او څنګه الله به دې کې ناشنا قدرت کې خدا غدا چرته چمنونه نه دي منظرونه نه دي تور غرونه دي باندې د توره کوټه نه ده انسان چې کله وګوري غیر اختیاري د سترګو نه وکي روان شي د هر انسان سره محبت پروت دی هغه که غریب دی هغه کماندار دی کدا اصل کرت حج لاړ ولې نه چې بیت طلب کې چې لکه حج لږه کني چې ولې نه جاړي بس ورځي دا غیدنه چې کله د حجاج را رواني کې تاسو د غینه ته پوښتنه کوي په دې شو کیفیت باندې په سخته تمامي کې لکه بچي چې د مور را جدا کیږي برداشت نشي کېدی کله چې درجه جدا کیږي جاړي د اسمن رب العالمین د وجود قدرت دلایل دي قدرتونه دي چې په دې کوټه کې او په دې کیفیت باندې الله مسله خودلې ده د اندازې پر داوا د دې وجه رسول الله فرمایي تر څو پر چې کعبه آباد الله رب عزت بداسمه کوم آباد ساتي کعبه چې کله ختم شوه به د اسمه کوم الله ورانه به څه کوي لری کوي به دا او رسول الله فرمایي چې په دې حبشه کې به یو سړی راشي او هغه به په دې کیفیت باندې دغه کې چې دانه کته براواله یې سبه ټوله وګرځي رسول الله فرمایي چې حبش کې راتلل هغه سره بحثونه مکوي د باج دشمن نه ځان ساتل پکاري د هغه سره ټکر وال پکار نه دی مخافه شره حدیث بخاری کې راځي او سړی را روان رسول الله عائشه لوي دا ډېر خراب سړی دی بد اخلاق دی کله چې خواله دا رسول الله ورته غاړه ورکړه عائشه ډېر وکړه کزوا وی ویل یا رسول الله د دې سړي بدی ته بیان کړو چې کله د خواله دراغه وځه غاړه ورکړه دا ولې مخافه شره نو رسول الله فرمایي چې دی حبش تر زور لانجه مکوي ترکیان وغیرہ سره زدنه ویناده غو خلک دي اصل چې کابل غوسه شوی څه دا ورانه کې دا ورانه څوک دا ورانه کړی دا څوک ورته په قیامت نږدې ورانه کې یو خړلې غو سړی براشي رسول الله فرمایي غټه غټه پونډې به وي ایوه وخت ته بوالي ایسه به دانه کې الله به قیامت راوړي په دې کیفیت باندې دا براش دا مسله به روانه و تر دې پوری چې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام
دولس بچي و د هر بچی نه به جدا جدا خاندان الله رب عزت جوړ کی توحید را روانو د ټولو کې د توحید عقیده وا هلو مجره تر دې پوری چې د معد ابن عدنان پورې خبر را ورسېده دا زموږ شخص د محمد رسول الله یوشتم نکړي ان شاء الله خبره مشه روانه ده چې رسول الله اول نک کم دی به بل کم دی بل یوشتم نک چې د هغه معد ابن عدنان دی وخت پورې خلکو د رب العالمین بندگی کوله څومره اقسام د بندگی شو د ټول د رب العالمین پورې خاص کول هیڅ کې د الله سره په هیڅ شي کې شریک نه جوړو عبادت لسانی د رب العالمین پورې خاص دي عبادت مالیه د رب العالمین پورې خاص دي حلم مجرا د زړه عبادت لیکن چې کله معد ابن عدنان پورې دا مسله برابر و دغه نور سره بني چرهم کې فسادونه پیدا شو نقصانونه او دا زموږ د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې فسادونه پیدا شي کې انسان څومره نیک انسان ولې نه سبد الله لري کوي به ختمي به نو دوی کې دا فسادونه چې کله پیدا شو کله یو مسله کله به بل مسله یو قبيله په دې ځای کې له خزاعه قبيله هغه په دې باندې حمله وکړه عمله شور باندې وکړو قد قتال او جنگونه په دې منځ کې وشول نتیجه دا وروته چې بن جرهم دې علاقې نه لګره هغه اسمه کوي ولا مقبل یې حکومت راغی حکومت شراغه بن جرهم به دا کار وکي دا د زمزم او بچوي تر څو پوری شاغوي راځي د زر پټ کړي یو غرغوندې په جوړ کی بالکل خلکو له دماغ کې دا خبره پرې وده چې لکه بده کې وبشته او کنيشته خلکو به یادول چې وبدي او هغه روان یو مزیدار وبوي لیکن دی خلکو سره د څه تکتیک وکي چې داخله راځي او دا شی پټ کې دي کې ګور د تربیت څنګه وکي چې تکله چا سره بجګړه باندې رااله او دشمنان در باندې غالب شو بازي اصلي هغه په دسمه باندې تفن کا لاندې ذخیره کا په دې شو کیفیت باندې چې معلومات کیږي نه چې کله به ورسره غوي لاړ یا بل مسله جوړه شونه بیا سره اوس پړه در عبد المطلب سے په وخت کې به دا ريستریشي تقریبا شپږ سو کال روستا دا وبند شي بند وي پټي ساتل شي وي بینو باغوي کې وسړیو عمرو ابن لحي عمر ابن عامر ابن لحي الحميري خزاعي دا په دې کې مالدار او سید سړیو عربو کې مالدار هغه انسان او سید او خیر او کې هغه انسان قیمتي چې هغه خرچه کوله تقریبا چې کله به د حج موسم شو نو د بل لزر وکانه لاله ول لزر دا به شخصي خپل سره مين لاله ول او بیا به دي حجاج له ابو تنظیم کوو د کجوري تنظیم به کوو د ممیز تنظیم به کوو او د قشان د شودو پيو دا خرچي ور باندې کولی په دې منځ کې دا د شام په طرف باندې لاړو چې هغه د شرک راوړو رسول الله فرمایي رأيتو وما عمرو ابن لحي دا ولیدو یجر شدت خپل کلمې د جهنم په دې منځ کې راخلي کلمې باروي د پاسور باندې ګرځو د قشن دې راخلي دا د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې نکاح انسان کله ورسره کې د بدن خلک راځي چې هغه کې ټول تخریب شي د توحید ولا خلک لاړل او د شی مفسد او خراب سره راغی چې هغه اوس د شام په طرف باندې جو دی غیر د شرک مسله د شروع کوي او د حرم کې به شرک شروع کیږي زمونږ الله پرېز باندې دا خراب او بد عمل دی الله رب العزت به ټول شی نسلی له معاف کی لیکن مشرکین انسان لا چرته شرک نه معاف کوي دا به همیشه په جهنم کې پروتي دا شرک د الله سره یو تعلقي و دا توحید چې انسان بده کې بل څوک را شریکي یې ختم لري کی د شام الاخره چې کله لاړو د شه دا شرک راړو نو واقع شرکونه په دې مال کې مشروع کړه په دې فصل کې مشروع کړه په دې څاروي کې مشروع کړه وی ویل چې دې دا په بس په حرم من جاوران او د دربارونو من جاوران خو بل څوک به نه خوري په دې باندې مسورلی نشي کېږي په دې بدانه شي کېږي او دا دی ویلې شام له شکل لاړو غوځل له بوتان جوړ کړي و عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي هغه ته پوښتنه کوي چې دا څه لپاره دی ودا د باران د پاره دی او د خیر د پاره دی او د خیر د پاره دی او د شي د پاره دی او د هغه مصیبت د پکوله د پاره دی دور ته ویل شرک مانه بیرانه کوي رسول الله فرمای انسان چې بیمانه کیږي هغه په دې باندې چې کله باران وشي د پلانې ستوري د وجنه وش ډیر د شي عمل نظم کو ساسو صادریږي چې د شری ایمان به برباديږي یو به کې لګدا رسول الله فرمای چې کله باران وشي یا لکه د پلانې ستوري د وجنه دا باران په باندې وش یا بعض خلک کوئی چې ما دا بچي په الله باندې سپارلې پتا باندې سپارلې ده په دې خبره باندې انسان ټول عمل برباديږي یا سړی په گاډي کې نه څو د قشن یو ټکر راځي خو ډرایور چې چلا کیږي دا گاډي بچ کی یالا یره وکړه دې ځکه شرط دا ډرایور خو خیر سړی نه یو تجربه کار نه وي کې دې شو چې ټکر شوی وي خو ډیر بلا سړی چلا کی وکړه باندې خبره باندې اهل علم فرمایي چې دا سړی د ایمان نه خلاص خطا کیږي یا لولا کلمه فلان
کچر د پلاني سړي شپې نه وي هغه په دل نه وي اوس بغل راغلی دا کور به ټول چور کړي وي اکثر انسانان په دې اعمال کې واقع دي دا پويږي نه نو دې عمرو بن لحي ورته ویلي چې لکه یو مال په بکرانه کې ول نظر به کو حبل بدر حبل بوتي ورکی حبل کې معنی دې خبره د طاقت څوک ویل چې بالبک کې معنی د بعل دا او دما خاول استعمالي کې هغه کې طاقت په نسبت سره زنانه لا دی راوښو دا بوتي چې کله راوړل په دې حرم کې خودو د الیاس علیه السلام دا قوم هغه دې بعل بندگی کوله اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین انت مفسرین دا ذکر کې 300 من جاوران وې دې بوت کله کله وبکې ابلیس اشاره قانونه او توي توازن به مشرو خلکو چې داس من رب دې معبود دي دا مسله کړهاله دا به د حقیقي قسم دستور کړي دغه دا جوړ کې او ډیر مزیدار تر دې پر اهل المدا خبره ذکر کړي چې وخت د الله سما شو لاس وې دستور زونه ورته لاس جوړ کی مشرک انسان اکثر د خپل معبود سره کومک کوي چې معبود هغه خپل معبود سره کومک کوي د ابراهيم عليه السلام قوم دا خبره کړو چې خپل معبودانو انتقام علی خو حتی خبره پدې کې دومره مشه عام شو چې خلکو په کورونو کې ځان له بوتان جوړ کړ هو بل راوړو بل دا ټول بغیر اله قران کې رب العالمین فرمایي ایت خبره په حال دا هغه چا باندې چې خپل خواهش خپل الہ نیولې دلته ولا ولتنی ولا هغه ځای کې منځ کې دوه بوتان پکې نور راغله صاف او نا الہ یا اوصاف یا اساف دا د یمن وسودین کې و نارینه او زنانه خپل مابین کې غلط حرکتو په دې سفر باندې حج لاره روان شو چې موږ تاسو په یو بل سره جنا وکړو خو موقع پیدا نشو حج لاره حج کې موقع پیدا نشو چې د غفلت په وخت کې چې ماقام یا به تور مثال غرمره دا دواړه د بیت الله په دې کوټه کې د نن واته او د خلکو راکاره کول چې موږ منځونه کوو ایسه په داخله کعبه کې جنا وکړه الته چې کله جنا وکړه څنګه الله ته کہانی جوړ کړه مسخه کړه چې کہانی جوړه سبا چې خلک راتل اوه دا څه مسله جوړه شوې را نو دوی دا ډول راواخسته د زمزم خوا کې خود د خلکو له دا خبره کوله چې اے خلکو کم سره چې د حرم بیزتی کې دغه انجامي بیرغه نور صفه او مروه غونډېله ویوړه په مرور د زمانه باندې ایسه دا شی د شراتو حتی بیرته داخل د حرم لدا بوتان راوړل اکثر دې مشرکین د معبودان چې هغه د انسانان تر شي ډاکوانه په یو ځای کې مردار پرته باغ باندې ټوپنی و پنی راجمي کې او به دا خبره کې چې لکه د دې سیمه ورده واغه د غیزي مورده در پلانې برخه والا دي تاریخ چې وګوري یا به دا غسړي اقدم غړا وړا یا به چرته انسان نو بل څوک چې خاور راجمه شي ویلي نو دوی جناکار انسانان چې هغه په داخل د حرم کې جنا کړي واغه داخل د حرم لراوړ دغه سجده بندګي شروع شو هغه بندګي کوله یا باز خلک دا و چې یو شیطان دل ورغه وی ویل چې په دې ځای کې د بوتان دی دا روبه خپل علاقې له ویشي بغیر ځان سره راوړل چې کله راوړل نو دې بندګي شروع کړه دیغه عمر رضی الله عنه چې کله مجلس کې ناسو کله به وښړل کله به وخاندل ذکر شرک مسله په هغه وخت کې عام و د ملګرو ورته ویل چې امیر المؤمنین په دې مجلس کې ناسو نه صاحب کله وښړل کله وخاندل دا مکوا به د مجلس داخله پتا باندې دا ګمان کوي نعوذ بالله من ذلک چې عمر شلیونه شوی دی دا ولی شاړو ولی خان دی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ورته ویل خندا په دې راځي چې دا محمد رسول الله څومره کې نعمت الله مونږ لراکي كنا نعبد الحجر والشجره من به د کانو بوټو بندگی کوله الله رب عزت موږ قرآن نازل کې واقع کې نبی راولې محمد صلی الله علیه وسلم داغه د وجه الله څنګه عقیده اصلاح کړه به ویلي چې د ایمان په خوان باندې به حق انسان پوښي چې هغه مخکې د جاهلیت زمانہ کتلی موږ نه خوند وکړو نو هغه زمانونه رامنش وی ویلي وی ورس په سفر باندې روانو خندا مال په دې رسمه یو بوتره کجور نه مې جوړ کړو وګیا شو چې وګیا شو منو ایستاول مې دی یو لا سو خړو به مې دی دا بل لا سو خړو به مې تیسر خړو اخر مخلاص کی چې لکه دا څنګه معبود وي دارمی کې روایت دی چې کله به دوی په سفر باندې روان و او چرته معبود به پیدا نشو شګه به راځم کړه پاغي باندې به ګډ راول وی شنو ایسه پاغي نه به بندي کول ودا څنګه را بدای انسان چې کله مشرک شي په ګډ وړو باندې سری یو بل مشرک هغه ځان خپل د ابو به ولې او به ورسې ایمان راوړیو کی خودو در سره سارا په لاړو په حاجت دا سپیراغه په دمانه د پاسه می تیز وکړي ګیدړه نو د به شیر ویلې ودا څنګه معبود دي چې د ګیدړ نه ځان نشي بچ کول نو مالا بچ کومه کوي یو بل سره د خشن د خپل معبود په وجه کې نه ولې سارا په لاړو چې هغه ځنه کې الټه کوي کیلانه پروت ودا څنګه معبود دي چې خپل ځان نشي راټینګولې نو عمر سے فرمایي وي خندا په دې راځي څه زمانہ په موږ باندې تیر شو خوشاله مال په دې راځه ومن د جاهلیت په وخت کې بده چې ژوند تیر کړی دی
چې کله بس مونږ لوريانې وشینو مونږ ژوندې دفن کولې وېزه په سفر باندې وته چې کله رالم د حفصې د مور ما پوښتنه وکړه چې دا جلې څوک د بدیږي کې ګریږي وداسته لور ده تقریبا 15 کال ورسره اسما سره ملاقات وش یا دا جلې باندې اسماعیل مرا ګډه راکټه کوي و ما ورته ویل راځه تاسو نه کار دی وې شرط زما اراده شې زو وې روانه مې کړه دشته لا ځان سره مې ګنټه کولم وغیرہ دا ویړو دا ما کنده اصطلاح وې دی لور مالوي چې بلار دا څه کوي مچل دا مې څه کار دی وې زما په دې ګیره کې به دا ګر چې کله پریوتون دی په پاکوله خو حتی تر دې پورې چې کله مې ورته راکنده وې صد خپل لور مې به دې کې سم لاوله وې ډېر اوازونه وکړ چې بلار دا څه کوي وې دا پاسه مور باندې خاور راوړه ولې ایسه مې غژوندې دفن کړه وې جنا په دې راځي چې کله هغه لور راياد کم دغه کیفیت راياد کم نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ملګرو شکر دا کې شي کولې رسول الله رسول الله کې روانه با صحابه په دې باندې غوسه شو چې لکه دا څه مکوي په دې باندې څنګه د نبی غوسه کې خپکیږي رسول الله وی چې نه پرې د خپل قسم سي جاری ساتي وی قسم په الله ملګرو دا جړه چې مال راځي اوس ما تاسو ټینګ نشي هغه په دې وجه باندې مال خپل ماشوم لور را پېښ چې په دې بیرحمي باندې په دغه وخت کې دا مې دفن کړه الله چې موږ قرآن راولې ګو رسول الله راولې ګو دا خبرې موږ منلې رب العالمین زمونږ دا مسله برابر کړه به په دې مزمنس کې يهوديت او نصرانيت څنګه راخورش دا خو د شرک مسله و چې په خلکو د عمرو بن لهيب په واسطه باندې راغی يهوديت او نصرانيت هغه په دې کیفیت باندې راغی دا غینه مخ کې دوی کې دا مسله رااله چې دا شرک شروع کې د بوتانو بندګي شروع کړه په دې تلبیه کې وړاندې والے رسواله وکي الا تملكهم ومن ملك رسول الله ورته چې لکه تاسو کوي وای حکومت برباد شي تلبیه واجب رب العالمین او بل چاله وای ما وې د عیسی علیه السلام وړاندې د سبب علاقه کې وړي تقریبا 1.5 زر کاله مخ کې د عیسی نه دغه بادشاہ د شوخو بولی دو یې په ویکه باندې چې دې ډیم لاندې سلورو مې سوسمې دغه فاتره سمګي وغیرہ راوتی دی او دا وبرو چې ایسه دا ټول علاقه تخریب کی د وتلو اراده دي څنګه وکړه کاهنانو ویلي چې په دې کیفیت باندې ما دا خو بدل دي بارے کې تاسو څه وایي کاهن دا منه چې باسي خبرې د ملائکو نه بدوي اوریدلې او باسي به څو ستر دروغ راجمع کړو به خلکو لویلې رسول الله فرمایي چې کم سره د کاهن خپل راشد سلوي کړی دغه مونږ نه قبلې کی او که تصدیق دغه خبره باندې وکي دا سړی په قران باندې کافر دی کافر شو دی چې دې زلړاغه نو دې دوړو کاهنان ورته خبره وکړه چې خوب لیدل واغه د خوب لیدل نمخ کې هغه تعبیر وکي وی تاسو تور کسان ول د پتور شپه کې چې په دې کیفیت باندې حمله وکړه بالکل اندشه خوب دی وی خبر نه وینا وی د حبشونه بخل راځي او الته پتا باندې به حمله کوي به سره به شی به ختم کی نو د دې هیله جوړ کړ چې د علاقې نه زو زما یو کشر بچی لی ویلې زب په مجلس کې ناسو مته براشي او پړق بزمانه و باسي زبده شي باندې جوړه کوم چې لکه دې ملک نور زنه پاتې کېږم ولی وې په دې مناسبت باندې چې په دې ځکه دا کشرس موږ به د بي کې او داس ما وال کوي چې څنګه دلته پاتې شي نه به دې د کاهنانو لویلې چې دا سړی راځي دا بادشاہ وې دا بچنه میږي وې ربيع ابن نصر وې څو کله بندګي بدل حکومت بدل تکي وې اوې کاله وې دغه نور څه به څنګه وې به یو نبی راشي په عربو کې او داغه حکومت به الى اخر الدهر تر اخر زمانه پوری ویجه دا خبره وکړه در دې ځنه حرکت وکړي الته بچی خپل پریخو اسعد ابو کرب الحميري هغه تاجر انسانو دا چې لاړو هغه تاجر تجارت به وکړي یو ضرورت وکړي بل ځای خو حتی مدینه منورې لراغه چې مدینه منورې لراغه تجارت په نیت باندې سیاحت په نیت باندې بیرته روان شو د شام په طرف باندې دلته یو ځوچ اوجلو دا زوی ورته وژلو نو د هغه نه فوج را روان کې چې لکه زمره بچی چا وژلې زو سره خامخا دي انتقام عالم تر څو پوری د زوی د غټونو مسله برابرې نو یو فوجي واغه کجور را خطو چې وسړی راغی هغه مرته وژلو نورم غوسه شو خو جنگ جوړ کې او سو خزرج د یمن راغلي خاندانونو واغه په دې کې وشیدله ډیرو خیر خلک وا د ورځې به جنگ کو د شپې به د دې خلکو اکرام کولو دا ته ډیر متاثر شو چې لکه تاسو سره کوم خلک دي موږ سره جګړم کوو زموږ اکرام هم کوي د ورځې جګړه او د شپې د دوی ډوډۍ خدمت خدای مزمز کې د يهودو سمولیانو د سره مخامخ شو ورته ویل چې په دې مدینه باندې جنگ مکه ځکه دا د احمد د هجرت کور دی احمد وسوګ دی ودا د اخر زمانه نبی محمد رسول الله مکینه بدل درځي هجرت وکي او نه ورځ بدل لاره قد کوي واخر بدل ترش مجرى قباء جوړ کې ودا جوړ کې ودا ودا معلومات تاسو چا درکې په تورات کې خدای غوړ ټول تفصیلی حالات معلوم کړل
به ورته ویلي چې د کعبه باندې کلی وسما دي په دې باندې گواهی وي چې احمد الله رسول له او کزه چرته عالم سره هغه سره د شي خواږي وکم لکه د ترجي هغه باندې ما ایمان راوړل تقریبا وسو کال وړاندې ام لا زیات په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې سلام راولې غو د ارچ ورته ویلي او زبد هغه د افکیم مینځم او دا به کوم او دا منځ کې شیطان قوم حزیل او غو ورته ویلي دي اسعد لا ویله کده کعبه باندې حمله وکړه دی خو کې سر زر دلته دپن او ډیر مالدار بشي خلک د دې نظرانی د پر د سر زر راوړي به پی جوړي وسم خلک الته پیسې لګي جمع کوي چې باغې باندې بیت الله خدمت او اکرام وشي د په سره کې دار چې حمله ور باندې وکم دا خو نور لا نور د ایسه د ټول کله بخت کعبه ورانه کوم مال بزن سره وېسم نو د يهودو مولانو ورته ویل چې ګوره دا کارونه کې د حجل د قبلي مقصد دا و چې ایسه د په حمله کې له برباد کی ودا کارونه کې کولی کو ګوره برباد بشي بلکې ته دې اکرام او کا عزتونه او کا دې کې توافونه او ډیر شونه به وکړل حج وکي پاغه کې توافونه وکړل او به قرباني وکړل ګډان وغیرہ د حلال کړل چې کله دې مسله وکړه تاسو ولې د بندګینو کې ودی کې شرک د موږ تورات کې دینه منه شوی چې شرک دې بدیږي کې وشي نبی هغه د خوب ولید اسعد ابو کرب الحمیری چې د کابل او خلاف ورواغوندا به بل خوب ولید به بل خو تقریبا چې دوري کوم کپڑے ورواغستا د دې وجه د سوالم دی چې بیت الله الاولنې دا غلاف او دا پوک چا ورچول دي اسعد ابو کرب الحمیری دا هغه وخت نه بیره سنت عادت شو وسه پوری دی دا پوک ورکول کیږي دوري خمو مزیدار او رسول الله فرمایي چې د کعبه نه را پدې خو ګور نور دیوالونه له پردې په کار نه دي دا اسراف دی پدې کې 15 احادیث محمد رسول الله راغلي دي نو کله چې دا کار وکي د کعبه اکرام مو کې او د مدینه مو کې د حجل د قبلي په سراغ واقع ټول حلال کړ ته ورته ویل چې تاسو په ما باندې ګناه کوله تاسو غوښه په لوی مصیبت باندې اخته کوله ما نو تر دې چې پوری زموږ اوسه د شریعت دریم درس دین ان شاء الله که جون باقی به روان چې شبیر څلورم درس روان کیږي الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع دلیل نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه